یو ځل ناستو مسجد نبوي کې په دې کې حضرت جبرائیل علیه السلام راغی. نبی علیه السلام ته وایي چې د الله رسول ستا په دې مجلس کې چې دا کوم صحابي ناست دی د دې صحابي سبا ماسپهین چې کوم دی د ده نه به روح قبض کېږي. الله د ده د روح قبض کولو حکم کړی. نبی علیہ السلام وفرمایل چې ښه دا صحابي دی ورته ویې یو. کله چې مجلس برخاست شو نو نبی علیہ السلام دغه صحابي راوغوښته ته یې دلته راشه کښېنه ما چې دی یې کښېنو. نو نبی علیہ السلام ته تپوس وکړو چې ستا په زړه څه خواهش شته خو دې څه خواهش وي. نو دې صحابي ورته وویل د الله رسوله زما په زړه باندې ډېر خواهشات اول خدا چې زه ډېر غریب یم او ما ډېره د غریبۍ ژوند کوم. نه مې جامه صحیح او نه مې کور شته نه مې پیزار شته او د غربت زندگی مې تېره کړه او د غربت مې دا حال و چې نه مې وادو کو نه مې بچي شته نه مې کور شته جامه شته نه مې پیزار شته. د الله رسوله ډېره موده شوې ده ما چېرته په دې ژبه باندې خوب دا خوب نبی علیہ السلام ته په علم ورته جبرائیل علیہ السلام فرمایلی نبی علیہ السلام حکم وکړو حضرت عثمان رضی الله عنه وی دې صحابي لا وادم وکا کورم ورکا خونن ورس دله کورم ورکا دته وادم وکا دله پیزارم ورکا دله جامم ورکا خونن ورس کی دنن ورزن اخوانا بس فورن صحابو د کور انتظام هم وشو د جامع انتظام هم وشو د پیزار انتظام هم وشو د خوراک انتظام هم وشو بی بی مولا یو صحابي ورکا څه هم وشو ورته وی دا مولا ورته وی اوس خوشاله ورته وی د الله رسول خوشاله ویزه نکاح مم د الله تعالی لو دا مې الله محرم مقرر دا وادو شو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام کو فرمایل وی لاړ شه او نن چې کم دی دله خشته الوا پخه مزیدار او هغه هم د کره اولیږه ځکه چې د خوږ شی هم نه دی خوښ نو دا مولا یو نو وی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورکره حلوا هم ولیږل. نبی علیہ السلام یو صحابي ته وویل ورته وی سبا له ماسپهین چې کله ته به لاړ شي د دوی د دې کور اندازه به والې خو چې هر کله د جړا اواز راتله ما به د کور نه چې هر کله د جړا اواز وروځي ته وی صحیح ده دا صحابي لاړه او د دې صحابي د دروازې خوا ته ماسپهین ټیم کې تاویږي راتاویږي چې د دې صحابي نن واده شوی دی او ډېر خوشحاله دی الوام ورکره راله لیکن وخت تیر شو خو د هغه د کور نه جړه اواز رانغی. نو دا صحابي نبی علیہ السلام له راغی چې د الله رسوله زه خو رالم ټیم مې ډېر تیر که وخت تیر شو خو د هغه کور نه څه خوشحالي شته غم خو پکې نشته د چا د جړه اواز خو نه راځي. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې ها ورځ پکې تېره شوه سبا شو چې سبا شو د دې کس نه روح قبض نه شو د ده نه ملکي روح وانغشته. نو نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام ته وی جبرائیل ته خو دروغ نه وی او نه ستا په فیصله کې فرق راځي. نو د دې صحابي خو تا ویلی نو چې د ستا په دې مجلس کې وي ما د نه تپوس مو کوي چې دې یاد وي تا وی چې آو نو هغه صحابي خو مړ نه شو دغه نه خو روح الله وانغشته دی خو ژوندی دی. حضرت جبرائیل علیہ السلام ورته وی د الله رسوله دکې یو صفتو دله د ده کورم وشو د ده جامم وشوه د ده وادم وشو د ده کور ته حلوا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې راولېږله وی ده چې هغه حلوا ولیده نو ډېر وخت د خوږ شی نو خوړلی دی ډېر زیات خوشحاله شو هغې ته او وی ده چې هغه لوښې ده حلوا لاس کې ونیول وي په دې کې اواز وشو
یو فقیر आवाज وکړ چې مال سرا کا وی د هغه الوا اوچته کړو هغه فقیر له ورکړه وی الله پاک د مرګ ختم کو د مرګ نیټه ختم کړه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الله په داسې رحم وکړو چې د نبی علی السلام د زمانه نه پس د ابوبکر په زمانه کې ژوند دی او بیا دا صحابي د حضرت عمر په زمانه کې ژوند دی دوه پیړۍ نور هم د تعالی جون ورکا دا سو د دې صحابه عاجزي او انکساري دا و چې خپل ځان یې د بل لپاره قربان کړ خپل خوراک یې په بل قربان کړ خپل خوشحالي یې په بل قربان کړ